بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تعبیر خواب لقمانی محترمو ورونو او خویندو، بیا هم عرض مسرت سره د تقریبا میاشت برابریږي نږدې څه کم زما رابطه واتساپ باندې قطع شوې ده. واتساپ نمبر مې بلاک شوی ده. نو د دې په وجه باندې ډېر وروڼه هغه خو زموږ خورګانې زنانه بیچارهګان سو هغوی همیشه به خپل خوبونه، تشویشي خوبونه، د ویرې خوبونه، ښه خوبونه دا به یې وخت په وخت ما سره شریکول او ما به ورته تعبیر کول او هغوی ته یو اطمینان به و، یو خوشحالي به و، یو اطمینان به و، یو رفع د تشویش به و. نو په دې دومره موده کې چې زما رابطه قطع ده، نو دوی اکثر بلد بني، فیسبوک کې بلد بني، زما پیج یا د چینل یوټیوب دا ورته معلومات ني. معلومات لینکونه شته او واتساپ کې چې تاسو مسیج ماته کوئ، په همغه واتساپ کې اوس هم ستاسو ګروپ به هم وي، هغه مسیجونه به هم وي. تاسو کله زما په شته هر څه شته، خو صرف بند کړی ده، دیسیبل کړی ده. نو وي ماته بعضې کسان چې کله دې مسنجر ته راځي ما سره رابطه کوي، بیا هغوی وایي چې هلته مونږ مسیج لیږو، اواز لیږو یا لیکو، نو جواب نه راځي، تاسو ته نه رسیږي. نور هر څه په خپل حالت کې شته هلته. نو صرف داسې بند کړی ده په ما یو څه وخت لپاره. نو پوهېږم څو نو څومره وخت به وي. ما خو 2 ځلې ورسره رابطه وکړه د واتساپ ادارې سره، نو ویلې څه خلاف ورزي شوه ستا نه، نو په دې وجه باندې دا غیر فعال شوی. نو دوی بیچارهګان به په تشویش وي او دا یو خیر کار و او دا اوس قطع شوی ده. او خصوصا په دې اخره زمانه کې خوبونه ډېر زیات اهمیت لري. په کم امور چې شرعي امور وي په هغه کې خوب خو کار نه ورکوي. یو زموږ د ژوند واقعي ژوند دا په خوب باندې روانول نه وي په کار. او خو داسې هم نه ده لکه د ډېر خلک چې دي خوب ته په کم نظر ګوري، داسې هم صحیح نه ده. ځکه نبي علیه السلام خو سنت طریقه و، معمول و چې هغه د سهار لمونځ نه وروسته صحابهو باندې به غږ کاوه، چې کله سلام به یې ګرځاوه د سهار جمع لمونځ نه وروسته غږ یې کاوه په صحابهو باندې چې هل من مبشرات، آیا څه خوب شته. او په بل حدیث کې شریف کې راځي چې نبي علیه السلام ویلي چې تاسو کوم چا خوب لیدلي نو ماته دې بیان کړي، زه تعبیر کړم. ځکه دا خوب چې ده دا د روح فعالیت ده او دا حقیقي ده، حقیقت ده. دا حتی ستا د افکارو نه، د سوچونه چې ته کوم شي باندې د ورځې فکر کوې، د دې نه دا خوب ډېر زیات قوي ده. کوم تصمیمونه چې ته نیسې د ورځې دا ضعیف تصمیمونه دي، کیدای شي په دې کې ته خطا او صواب وي، او کیدای شي پکې ته تا ته هغه حقایق هر څه ښکاره شوي نه وي. خو خوب څه ده تا ته په دې کې اکثر حقایق ښکاره کېږي. صحیح خوب نبي علیه السلام ورته رویای صالحه ورته وایي، ښه خوب رویای صالحه، نیک خوب دا مبشرات ورته وایي. نو دا څه کله وخت یې صحیح وي د خوب، د دې ټولو پوښتنه کېږي. بعضې وروڼو نه چې زه پوښتنې ډېرې کوم، بیا هغوی داسې ښه نه لګېږي، بیا هماغسې نور خوب پرېږدي. خوب مثلا ماته بیان کړي، زه ورته وایم چې خوب لږ واضح ووایه، اول د خوب واضح کړه، د آخر د خوب او بیان پکې وکړه تا چې لیدلي دي خوب مکمل. ځکه خوب څه ده دا ملایکه د الله لخوا دې خوب ته موکل وي، وظیفه ورته ورکړل شوې وي چې هغوی راځي او یو مسلمان ته، یو بنده ده، یو انسان ته، عام انسان ته، هر څوک کافر هم وي، نو څه الله تعالی کوم شی غواړي چې یو انسان ته وښیي، نو هغه تنبیه کړي، یا یې متوجه کړي، یا یې تشویق کړي، یا یې ترغیب کړي، یا په یو د ژوند په یو تېر شوي شي ته یې متوجه کړي، غلطي باندې یا آینده یو ښه کار ته یې تشویق کړي. نو بیا هغه ملک د یو تمثیل په شکل باندې انسان ته باندې خوب ګوري، یا دغه روح ستا چې کله موږ ویده کېږو چې الله تعالی فرمایي چې الله یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. نو په خوب وخت کې هم یعنې مرګ ته مشابه ده، مرګ صغرا ورته وایي. دا خوب څه ده؟ نو دا خوب مرګ ته مشابه ده، ځکه زموږ یو جز د روح هغه اخیستل کېږي او ځي الله ته. روح څه ده؟ دا د الله تعالی ده. چې کله د روح پوښتنه وشوه نبي علیه السلام نه،
نو نبی علیہ السلام ویلي چې قل الروح جواب ورکړه دې ته چې قل الروح من امر ربي دا روح چې دا د الله تعالی زما د الله تعالی د امر نه دی دغه د کار دی دغه نه دی دغه نه راځي او دا د په دې باندې څوک پوهېږي نه وما اوتیتم من العلم الا قلیلا لږ علم موږ سره ده نو د روح فعالیت څه ده د روح چې څه ګوري په خوب کې نو هغه څه کله خوب صحیح وي وخت یې صحیح وي پوښتنې وشي نو هغه خوب بیا صحیح وي هغه خوب کې بیا شک نشته هغه خوب خو شخصي ژوند کې او هغه مسایلو کې هغه مسایلو کې لکه شریعت کې معلوم وي په هغه شیانو کې که خوب کې تا ته یو شی راځي چې دا داسې د هغه خلاف د شریعت وي خلاف د احکامو وي نو هغه خوب ته بیا اعتبار نشته هغه حتما وخت به یې صحیح نه او هغه خوب شرایط باندې به پوره نه وي نو کني خوب څه ده نو خوب د شخصي ژوند کې د شخصي تقوا کې یو چاته دا د استقامت یو سبب ده یو وسیله ده نو اهمیت ورته پکار ده اهمیت باید ورته ورکړو خو دومره ناست ټول خپل ځینې خلک خپل ټول کاروبار ژوند دا په خوب باندې روانوي استخاري کوي بیا منتظرې څه خوب وګورم دا خو بیخي غلط کار ده استخاره کې خوب نشته نبی علیه السلام څه کله صحابهو ته مونځ خوده همداسې استخاره به یې ورته خوده صحابي روایت کوي چې نبی علیه السلام موږ ته به استخاره داسې راښوده داسې تعلیم به یې راکوه لکه مونځ یعنې په هر کار کې باید تاسو استخاره وکړئ دنیایي کارونو کې البته شرعي کارونو کې نه په خپل دنیایي کارونه کې ستاسو ته معلوم نه وي خبره څه دغه دوستي دې ځای کې زه وکړم ورکړم دغه کار دغه سفر دغه شراکت په دغه شیانو کې ته استخاره کولی شي نو په دې کې بیا خوب لیدل شرط نه ده خوب لیدل په دې کې شرط نه ده انتظار کول هم شرط نه ده استخاره بیا دې ته وایي چې ته بس حرکت کوي بیا که کار په خیر دې وي کېږي که خیر دې وي نه کېږي نو اکثر کسان چې ما ته خوبونه وایي هغوی د استخارې خوبونه وایي او هغه خوبونه اکثر بیا صحیح هم نه ځکه هغه وخت شیطان نفس هغه په تا باندې کوشش کوي چې دا کار خراب کړي مسلمان باندې نو تا باندې یو بې ځایه شی ګوري یو تشویشي یو پښیمانتیا یو خبره نو په دغه وجه باندې دا کوم وروڼه چې اوس منتظر دي چې خوبونه پاتې دي زنانه نو دوی خوبونه اکثر به دغسې استخاري خوبونه وو د واده مسایل به وو یا په کور کې د لانجو خبرې به وي بدګمانیانې او دغه مسایل او په دې کې الحمدلله بیا زما طریقه دا وه چې زما به کوشش کوه چې مثلا د یو چا به داسې فکر کوه چې یو کس په ما باندې تعویض کړی او بیا هغه یو شیطان په هغه باندې یو خراب خوب یې کتل نو هغه خوب یې ما ته ویلي هغه انتظار به یې دا اوس اوس ما ته دی وایي چې والا اوس په تا باندې تعویض شوی فلاني کړی ده ورته وباسه او دا وکړه نو دا خبرې صحیح نه دي دا تعویض اکثر خلک چې تعویض نه شکایت کوي دا تعویض نه وي نبي علیه السلام وایي چې زما د امت اکثر امراض چې دي دا د نظر نه ده نو موږ دا ټول بیا یو بل خواته خپل ایمان هم خرابوو د بل مسلمان باندې بدګماني کوو نبي علیه السلام وایي چې زما د امت اکثر امراض مرضونه چې دي هغه د نظر نه دي نظر کېږي او مرګونه یې ښودلي دي بل حدیث شریف کې مرګونه یې ښودلي چې زما د امت اکثر مرګونه چې دي هغه د نظر د وجې نه وي نو دا نظر انسان حسد او نظر دا خو هر مسلمان کې وي خپل دوست کې وي خپل ورور کې وي په دې کې خو هېڅ شک نشته او پاتې شوه دغه نور مسایل بدګماني په شا باندې کول نو دا بیا صحیح نه ده نو دغه وجې نه د خوبونو تعبیرول دا لږ ضرور و ځکه په دې کې یو چاته خیر رسېده یو بدګماني رفع کېده او استخارې یا د یو چا د یو کار څه روان کړی و هغه کې هغه انتظار به و خوبونه به یې کتل تشویشونه به یې کول نو ما به ورته څه کله خبره وکړه چې دا خوب دې صحیح نه دی دا استخاري خوب ده تا استخاره کړی خو دا خوب د استخارې سره ربط نه لري او دا خوبونه صحیح نه دي ته بس خپل استخاره دې کړی ده بس روان شه د استخارې مطلب دا ده چې ته یو تصمیم نیسې روانېږي د دې روانېدو نه مخکې دوه کارونه انتخابوي یو د انتخاب کړه مشوره دې وکړه او روانېږي همغه کار ته د روانېدو نه مخکې یو اودس کوي یو 2 رکعته ته مونځ کوي که نفل ورته وایي که صلات حاجت ورته وایي دغه نه وروسته د استخارې دعا وایي دغه کار ما خو سنجولی په خپل ذهن باندې مشوره مې کړی روان یم ورته که مې په خیر دا وکړه که مې په خیر ونی دا مه برابروه راته نو ته روانېږي که هغه کار وشو توافق وشو شراکت و که معامله و که هر شی و دوستي و خو ښه هغه په خیر دی درته پوهېږي ځکه تا خو الله ته اختیار ورکړی و الله درته وي او که ونه شو نو بندش پکې پیدا شو نو ستا هم بیا د زړه مطمئن ځکه الله تا الله ته ویلي و دعا کې چې یا الله که دې کې مې خیر دی دا ما نه وګرځوه ما د دې نه وګرځوه نو الله درنه وګرځوه نو د استخارې فایده دا ده چې که د یو کار وشي او نه شي ته بیا خفه کېږي نه ته بیا پښیمانه کېږي نه او خفه کېږي نه په دواړو صورتونو کې ته راضي کېږي ځکه فکر کوي چې الله تعالی هم دغه اراده کړې ما الله ته هم دغه اختیار ورکړی و نو استخارې دا مطلب ده نو ما خبره کوله دی خوبونو خوبونه پاتې به وي او ځینې کسان چې هغوی بلد دي فیسبوک یا مخکینی پیج زما پیج ده تعبیر خواب لقماني په نوم باندې یو چینل هم ده یوټیوب کې
نو ځینې کسان چې بلد دي هغوی د دې لارو نه بیا خپل یا کمنټ کې لیکي یوټیوب کې او یا ښه طریقه یې همدغه ده چې د مسیج کې تاسو ولېږئ ماته مسنجر کې، نو هغه مسنجر کې زه بیا ګورمئ، نو تعبیر کېږم هغه مسنجر کې هلته چینل هم شته د مسنجر د فیسبوک کې، نو هغه کې ما اچومه بیا او یوټیوب کمنټ کې هم لیکلی شي ویډیوګانو کې هلته اول خپل خوبونه چې تاسو خوب ګورئ نو کوشش وکړئ چې هغه چینل کې د لایف په برخه کې ډېر زیات ویډیوګانې دي زما چې زه لایف راغلی یم نو هلته ویډیوګانې زما زیات دي، هلته یې ولټوئ، هلته عنوانونه شته، نو که هلته تعبیر یې و که مطمئن نه شوئ نو بیا په کمنټ کې هماغه ویډیو کمنټ کې ولیکئ ماته، نو بیا کېدلی شي چې هم بیا تعبیر شي انشاءالله. نور اوس یو څو خوبونه وو نو یو څو دانې ما سوالونه پکې وکړه، یو څه کسانو خوبونه لیکلي وو، یو دوه درې مې تعبیر کړی، یو څو دانو کې ما سوالونه کړي د هغوی لا جواب نه ده راکړی، هغه خوب داسې مجمل غوندې و. یو خوب د اذان و چې یو ورور لیکلی و چې ما خوب لیدلی چې جومات وي او ماښام نږدې وخت وي او نور جوماتونه اذان کړي او موږ جومات اذان نه یې کړی او زما تره وایي په قهرېږي وایي چې جګ شه زر اذان وکړه، ولې اذان نه کوئ؟ زه جګېږم اذان کوم په حیا الصلاه کې رانه غلطېږي وایي، او بیا وایي امام د جومات راځي هغه زه وارخطا یم زه بند یم، بیا وایي غاړه تازه کړم امام د جومات ما ته اشاره وکړي چې صحیح ده دومره خبره نه ده غلطي دي، نو بیا زه بېرته روان شوم. دغه ورور نه ما پوښتنه کړی چې که د واده دې نه یي کړی نو د خو په واده باندې تعبیر کېږي او حیا الصلاه نه مراد وصل کېدل، نو دا واده باندې تعبیر کېږي، نو معنا داسې که ستا واده لږ پاتې وي لکه دا وایي چې ماښام طرف ته د ماښام اذان د ماښام اذان چې یو ورځ تېر شوی ده معنا که په واده مسایلو کې سرګردان یې ځای نه شي پیدا کولی توافق هم نه کېږي نو دغه تره سره مشوره وکړئ، دا تره چې تا ته د اذان خبره کړې نو دی انشاءالله چې کومه فیصله وکړي خبره وکړي دې کې به خیر وي او دې کې لږ به ستا نه هم سستي هغه سستي م انشاءالله یو عالم نه یو هغه دا مسایل به رفع کېږي انشاءالله که واده دې پاتې نو واده دې مخکې کېږي. نو ما دنه پوښتنه کړې که واده دې کړي نو بیا په بل مسله باندې هم تعبیر کېږي دعوتي مسایلو کې نور مسایلو کې معاملات د ژوند کې نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي، نو هغه تر اوسه جواب ماته نه راکړی، نو که هغه رښتیا واده نه یې کړی نو دا خوب تعبیر شو. او بل خوب و یو ورور لیکلی وایي چې زما زنانه خوب کې لیدلی چې یو مار یې وایي یو پښه مې راوخېږي یو ما سره ماشوم وي وایي زه منډه کړم دا ماشوم یې ځان سره کړمه او بیا نور کوروالا غړو ته آواز وکړم چې تاسو دا نور ماشومان راوباسئ په غوسه باندې، نو بیا وایي مار داسې یو زینې لاندې ځان غلی کړي نو پښه باندې مار، نو ما ورته تعبیر کړم لکه ته بازار ته ډېر ځې نو بازار ته تګ لږ کم کړه چې دې کې څه مشکل تاته پیدا نه شي ځکه پښې تګ پښو کې مار پیدا کېدل نو دا د پښو د وجې نه ګرځېدو د وجې نه څه مشکل، او ما لکه یا چا نه خفه یې چا کره نه ځې نو هغه خفګان هغه ختم کړه، یا ما لکه ډېر خپل مور پلار کره ځي او هغه د دې باعث کېږي چې د خپل دا ژوند دې خراب شي خسرګنۍ کره دي نو دا لږ کنټرول کړه، په دغه څو شیانو کې ما ورته ښودلي نو هغه تر اوسه جواب یې نه ده راکړی چې کوم یو مطمئن شو په دې باندې که نه، نو اکثر کسان چې خوبونه وایي نو زه کوشش کوم چې هغه نه بیا دا واورم چې ته مطمئن شوې که نه ځکه خوب څه ده دا نبي علیه السلام وایي څه دی یو مرغه لکه په پښه کې بند ده لکه مرغه چې په یو ځای کې ارام نه نیسي دغسې دا خوب هم څه ده هر لحظه امکان لري چې تبدیل شي او یو بله معنا واخلي، نو سړی باید همدې لپاره یوسف علیه السلام چې کله هغه دوه خپل ملګرو په زندان کې هغو ته خوب تعبیراوه نو هغو نه یې وخت وغوښته همدې لپاره چې د وارخطایي نه شي په دې باندې او ښه تعبیر ورته وشي، نو اکثر کسان چې ما ته خوب وایي نو کوشش کوي چې زر زه تعبیر کړم نو زر تعبیرولو کې بیا دومره یو نقصان وي چې وروسته هم زما په ذهن کې بیا بله خبره راسي چې دغسې دا مسله خو دغسې ښه و دغسې ویل شوي وایي او یا هغه تعبیر یې رښتیا هغسې نه وي نو اکثر وخت زه کوشش کوم چې خوب کې لږ وخت تېر شي نو هغه نه وروسته بیا کوشش کوم چې خوب تعبیر شي او هغه کې بیا لږ ښه والی دی چې هغه لږ بیا صحیح راځي او اکثر الحمدلله چې خوبونه زه تعبیروم د الله په فضل سره چې الله تعالی کوم تجربه وکړم یو درد او یو احساس یو د خیراندیشي او فکر چې الله تعالی ما ته عطا کړی ده نو په دغه نیت باندې چې زه یو مسلمان ته خیر رسوم نو کوشش کوم نو انشاءالله اکثر نتیجه بیا ورکوي یعنې خوب تعبیر صحیح راځي خلک مطمئن کېږي ورونه مطمئن کېږي او یو فایده او خیر رسیږي نو د همدې د وجې نه ما کوشش کړی چې دا همیشه جاري وساتم حالانکه که څوک فکر وکړي چې دا شیان زه یې دې لپاره کومه
د چینل او پیسې ماته راسي تر اوسه هېڅ شی هم نشته او تقریبا 2014 کې ما دا خوب تعبیر شروع کړی فیسبوک پیج مې جوړ کړی د تر اوسه پورې کې یو کال کله وشي یوټیوب کې چې ویډیو رانیسي یا فیسبوک کې 2-3 کاله وشي پیج کې شی رانیسي نو هماغه واتساپ لارې نه څومره کم سهولت مې ماته نور ته نو خوبونه تعبیر کېږي نو انشاءالله یو 2-3 نور خوبونه هم دي څو دانې نو هغه پوښتنې مې ترې کړي دي هغوی لا جواب کړي نه دي بعضې جواب کړي یا جوابونه مې نه دي لوستي نو انشاءالله کوشش کوم چې بل ویډیو کې آماده کومه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته